د امریکا غږ قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې روانې وي. که څه هم پښتو فلم هغه څه چې باید وای نه دی، خو یو شمېر کسانو د پښتو فلم نړۍ کې تر خپلې حدې پورې رغنده ګامونه پورته کړي دي. په دې تسلسل کې کله چې یو نړۍ کې فلمونه تور سپین وو، د هغه وخت راهیسې د پښتو سینما هم خپل سفر د تور سپین فلمونو څخه شروع کړو چې د تور سپینو فلمونو له پیل هغه ورځې نه تر ننه پورې آصف خان د دغه سینما مینوالو په زړه کې ځانګړی ځای درلوده او لري. له نیکه مرغه نن د پښتو فلم دغه نوموتی لوبغاړی او ستوری آصف خان زموږ سره په واشنګټن کې د امریکا غږ په سټوډیو کې دی چې زه ورته ښه راغلاست وایم. آصف خان صاحب پخیر راغلی او مننه چې زموږ بلنه ومنله. الله مو وبخښه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما خوږو پښتنو ورونو. د دنیا په کوم ګوټ کې چې کوم ځای یې زما د طرف دواړو لاسونو باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. آباد اوسئ. ډېر په خیر راغلی واشنګټن ته. آصف خان صاحب خو شاوخوا 50 کاله کېږي چې تاسې د سینما په برخه کې کار کوئ د پښتو فلمونو کې. هغه هیلې ارمانونه چې تاسې د پښتو فلم دپاره د پښتو سینما دپاره ستاسې په زړه کې وي هغو هیلو ارمانونو ته رسېدلي یې؟ ها بالکل بالکل. د الله ډېر کرم و چې موږ د عظیمه پښتو د افغانستان او د پاکستان د پښتنو ژبه ده د دې پاینیر موږ وو. یو بدر منیر صاحب مرحوم خو وفات شو او یو زوم دو فلمه شروع شول، یوسف خان شیربانو کراچۍ کې او در خیبر په لاهور کې. نو ادواړه فلمونه د الله مهرباني و چې ولګېدل په سینما باندې، نو دواړه ډېر هیټ لاړل. دا خو کمرشل کار دی، نو بیا بس فلمونه شروعات وشو او زمونږ خوشقسمتي دا وه چې په سټارټ کې پښتو فلمونو ته ښه آرټسټان میلاو شول، لایک بدر منیر صاحب، نعمت سردي، یاسمین خان. نو فلمونه ډېر ښه، میوزک ډایرکټر رفیق شینواري صاحب، شاعر امیر غلام صادق او رایټران ډېر ښه، ډېر پاخه رایټران وو، ډېرې ښه ستوریانې وې. بالکل. آصف خان صاحب تاسو څومره فلمونه جوړ کړي دي؟ تاسو خو هغه د وخت نه چې پښتو فلم شروع شوی دی، که دغه د غزنوي صاحب یو فلم په هند کې شروع کړی او هغه خو په هر حال خو دغه کوم چې پښتو فلم شروع شو د هغه وخت نه تاسو یاستئ. په ټوله کې مو څومره فلمونه جوړ کړي او دغه د پښتو فلمو کارونه څومره؟ رفیق غزنوي صاحب تاسو ذکر وکړو، خو زموږ نه ډېر مخکې و، خو ما مطلب لاهور ته راغلی ما ملاقات نو شو. دا د سلما آغا زموږ یو آرټسټ و، د هغې نیکو، هغه میوزک ډایرکټر هم و او هغه فلم ډایرکټر هم و. نو هغه سره خو ملاقات نو شو. دا خو زه خو تقریبا سن 60 نه په سټرګل کې وم. زما دلیپ کمار ډېر خوښ و، حالانکه زموږ په فیملي کې څوک سیټي نشي والی، خو زه پکې اکټر وم او زما تعلق چې دی یاسې متوسط ګرانۍ سره دی که نه درمیانه. نو مونږ خو ډېر سټرګل کړی فلم دپاره. نو زه 61 نه بدلم. دا محمد علي صاحب هم نوی راغلی و، د سره زموږ دوستي وه، مونږ بسونو کې ګرځېدو تلو راتلو به. زما خوش قسمتي دا وه چې وایي چې دا پټھان یې اردو نہیں بول سکے گا او ما ډکې دلیپ کمار شاګردم، تاسو ما پرېږدئ تاسو ته وښیم. آصف خان صاحب تاسو دغه کیسې وکولې که نه؟ فکر کوئ چې تر یو وخته پورې پښتو فلم ښه روان و، لکه تاسې د درې خیبر یادونه وکړه یا د بدر منیر صاحب د نورو فلمونو تاسې یادونه وکړه، تر یو وخته پورې د سینما او د پښتو فلم ښه روان و، بیا وروسته خراب شو. که تاسې وایئ چې نه ټول عمر دا فلم ښه روان و، دا شکر دی چې په سټارټ کې اوربل، خانه بدور، در خیبر او دیدن او دا فلمونه جوړ شول او دا زموږ ګوډ لک چې قابل خلک وو پکې. فلمان ډېر ښه شول چې فلمونه هېڅ شو، نو کمرشل کار دی که نه جي. نو په هغې کې بیا داسې زموږ د پښتنو ژبو والا نه نورو ژبو والا خلک پکې رالل، ای فلمان شروع کړل، ای رایټران د پښتو ته پته نه وه، د پښتو کلچر ورته پته نه وه. نو دغه د وجې لغونې پښتو فلمونه بیا وروسته شول او چې کوم ښه خلک وو که نه نو هغوی پښتو فلمونه پرېښول، لاړل واپس، رایټران چې وو، ډایرکټران چې وو. نو کمرشل خلک پکې رالوی، زموږ پښتو ټوله ګډه وډه کړه. حالانکه پبلک په مونږ الزام لګولو چیرې تاسو داسې ولګر ټایپ فلمونه جوړوئ. مونږ ته وړو پته نو دا خو تاسو ته پته ده ټیکنیکل کار دی. ما کلوز والا وخانده وجاړه او مخامخ یې کم شاټ لګئ نو پبلک ته پته نه وه. خو دا ده چې مونږ خو تقریبا ډېر کوشش کولو چې دا خراب فلمونه بند شي، خو هغه ډېر پاورفل خلک وو
هغه بزنسمنان وي لا خو یعنې تاسو هم په همدې باور یې چې وروسته پښتو فلم چې هغسې باید وای هغسې ونه شول لکه په اول وختو کې چې تاسو فلم ته راغلی که نه هر کسب و کار ته چې یو سړی راشي اول به ځان جوړوي که نه ځان به جوړوي ځان ته به محیط دا شیان جوړوي بیا وروسته هغه کس داسې شي چې هغه ځان جوړونې نه خبره تیر شي هغه کار جوړوي لکه تاسو چې په اول وخت کې په دری خیبر کې یا نورو فلمونو کې وایي هغه وخت کې تاسو ټوله توجه دا ته وایي چې تاسو مشهوره شئ تاسو کار ښه شي تاسو اکټینګ ښه شي مګر وروسته تاسو دې شیانو ته ضرورت نه درلود نو تاسو یو مشهوره لوبغاړي یو مشهوره ستوری وي په فلمونو کې تاسو داسې کوم اغیزه نه درلوده چې تاسو وایي چې به دا فلم باید داسې نه او داسې باید جوړ شي داسې نه ځکه هغه وخت ته دې ته اړتیا نه درلوده چې یو چا ته وایي چې یاره ماته فلم راکوي که نه نور خو نو خلک تا پسې راتلل چې یار موږ سره فلم کې کار وکړي دا ستاسې څومره ونډه وه د دې فلم په تغییر کې چې مثلا دا فلم باید خراب نه شي او هغه زمانه کې چې څومره آرټسټان وو که نه ماشاءالله یې به ډېر انټرسټډ وو فلم کې په کہانی کې په میوزک کې مونږ پکې میوزک کې کېناستو رائټر سره وکېناستو ډېر مهنت پکېدو په فلم باندې نو هغه فلمان ځکه خو چې مونږ به ټولو خبره منلې شوه هیډ اف دی ټیم خو به ډایرکټر و خو مونږ به ته سجیشن ورکولو یې به منل ځکه د هغه یو سجیشن و زمونږ لسو کې خو به یو دوه ښه سجیشن مونږ ورکړل که نه هغه به منل نو هغه دې دپاره فلمان ډېر ښو بیا پکې داسې خلک راغلي چې به د آرټسټ نه منله خپله به یې کوله ښه بیا چې د پیسو دغه پکې راغلو نو آرټسټانو پیسې ورکولې اننون آرټسټان پکې راغلل دې سره ورو ورو د پښتو فلمونو هغه دغه ختمېدو او ما ته یاد چې کابل کې زموږ فلمونه به ډېر چلېدل بالکل او ډېر ښه به چلېدل مطلب دا چې د انډیا نه ښه به چلېدل ایس به څلور فلمه لګېدل هفته کې او زموږ به شپږ هفتې یو فلم چلېدو بالکل او سینماګانو والا د افغانستان ټولو به راتلل موږ سره به ناست وو نو بس دا خبره ده چې پکې ښه خلک ته واپس شول او داسې خلک راغلي چې هغه یې کمرشل وو او همدغه خبره مې کوله سر چې دغه سینما خو یو د یو ټولنې تصویر خلکو ته ښیي چې مثلا که زه اوس یو ایرانی فلم وګورم نو زه پوهېږم چې یار ایران کلچر ژبه او د هغوی لباس او هر څه دا رقم دي که یو فرینچ فلم وګورم که هالیوډ بالیوډ دا فلمونه وګورم چې ټول عام دي دا فلمونه وګورم دا د هغوی ټولنې ترجماني کوي دغه اول 15 کاله چې پښتو فلم شروع شو دا نه ښیم د دې نه وروسته چې دغه کله فلمونه یا اوس جوړېږي یا دې نه وروسته جوړ شول په واقعي ډول باندې دا هغه د پښتون اصلي ژوند یا د پښتون څه رقم واده کوي څه رقم کالي اغوندي څه رقم ډوډۍ خوري څه رقم مینه کوي څه رقم سندره کوي دغه تصویر وښودلی شو ونه ښودلی شو او په دې باندې چې پکې ما تاسو وایي چې کمرشل خلک راغلل نو هغوی کمرشل کار شروع کړو مطلب کومه پښتنو په پټي کې ګډېږي مونږ خو نه ده کتلي چې لایف کې په فلم کې به دا کولی ښه ډریسز داسې چې سین چلیږي هغې کې پښتنو ښه جینکو که نه انجلو هغه یې به ښې کپړې اچولې وې داسې او چې ډانس یا ګانه به وه نو بیا به هغه یې تقریبا بیکنیز ټایپ که نه نو دا پښتو کې چېرته خو هغه کمرشل خلک وایي پیسې ګټلې خلکو ته به یې مزه ورکوله خلکو به هم هغه فلمونه کتل یعنې تاسو وایئ چې خلک هم په دې کې مقصره دي چې دا فلمونه لیدل خلکو به هم کتل که نه خلکو مونږ سینما والا ته ډېر ریکویسټ کړو چې یاره داسې فلمونه مه چلوئ پوره فل سینسر کوئ چې دا ته وباسئ که نه جي د مونږ پښتنو کلچر خدا نه دی که نه او ماشاءالله دا فلمونو سره زمونږ کلچر نه تباه کېږي اوس هم که ته افغانستان کې وګورې مونږ ځو افغانستان ته که زمونږ پاکستان کې پښتون خیبر پښتونخوا ته وګورې نو هلته هماغه پښتو ده چې کومه اجرو کې وه چې کومه مهمانوازي ده هر شی هغه دی انشاءالله زمونږ په فلم بوج یا فلم څه داسې کار نه دی کړی چې هغه زمونږ کلچر بدل کړي فلم خو فلم دی او انټرټینمنټ و نو نه کلچر خو نشي بدلولی خو کلچر خو معرفي کولی شي که نه مثلا که زه نه مونږ کړی دی که نه در خیبر کې وو بالکل خو زه دا وایم چې اول یو 10 کاله پښتو فلم ډېر ښه روان و داسې تمه کېده چې پښتو فلم به نور هم ښه شي لکه د نورو غوندې خو په هر حال تاسو د افغانستان یادونه وکوله افغانستان ته هم سفرونه کړي دي تللي یاست افغانستان سره مو افغانستان ته زه تللی وم ماشاءالله په سن 70 کې تللی وم ما 2 فلمونه لګېدلي وو په دغه کې پېښور کې او بیا هغې نه پس 3 زره لاړم
او افغانستان خو زموږ خپل وطن دی. جلال آباد کې مروټي خوړه، جلال آباد روډ کې یو ډېر لوی هوټل دی. نو شکرانو مې داسې ګاډي راکوي شو، زه او په اشرف خان ناست دی. نو رالو نو کېناستو، موږ سلام دعا وکړل او موږ روټۍ خوړله او بس لاړو. چې لاړو نو زه لاړم، نوکر ما سره سیکرټري و، هغه ته مې یار بیل ورکړه. چې لاړو هوټل ته وی بیل موږ شپږ اتو تنو چې بیل والا نو هغه چې تاسو بیل وسو خان چې هغه بیل پښتو یې کړی و. هغه داسې کابل کې چېرته کېناستو هوټل کې یا چېرته نه یو پیسې نه اخیستې او ډېرې مینې محبت سره. موږ ته دا نو فیل شوی چې موږ کابل یا افغانستان کې موږ دا وایو چې موږ پېښور کې ګرځو راغلو. بالکل. اسف خان صاحب ولې داسې ونه شول چې یو ګډ فلم جوړ شي، یا تاسې راشئ په افغانستان کې چې افغان فلم و هغوی سره ګډ فلم جوړ کړي، یا افغانان داسې چې مثلا هغوی په فلم کې سینما کې وو، ډېر ښه اکټران زموږ وو، دغه جوړښت ولې ونه شو؟ یاره زموږ دواړه ملکونه چې دي که نه کرایسس کې راغلل، حالات خراب شول که نه نو فلم بالکل اوس پاکستان کې خو تقریبا فلم ختم دی، بالکل سټوډیوز بند دي، هر څه بند دي. افغانستان کې چې د ما خیال دی دغه ماحول وي نو بس مخکې څه ترقي ونه شوه. دا ښه دی چې مونږ په ښه وخت کې ښه فلمونه کړي، نو هغه زموږ یو هسټري ده. نن زه تاسو مخامخ ناست یم نو اوربل خبره کوئ، تاسو بدعمله خبره کوئ. دا زموږ خوشقسمتي ده چې مونږ په سټارټ کې ښه فلمونو کې کار کړی او ښو هنرمندو سره، ښو استادانو سره. ممتاز علي خان ډېر ښه ډایرکټر و، عزیز تبسم صاحب، عنایت الله خان، دا زموږ درې ټاپ ډایرکټرانو. دا بدعمله عنایت الله خان جوړ کړی. بدعمله زه یو یادونه وکړم چې دا زه فکر کوم زما د ژوند اولنی فلم دی چې زه 6 کاله عمر مې درلوده چې ما بدعمله فلم لیدلی و، او زما تر اوسه ډېر زیات زما خوښیږي. ستاسې ټول فلمونه هغه په خپل ځای، ستاسې هغه یو ډېره مشهوره اصطلاح ده که نه چې تاسې په ناکامو فلمو کې ډېر کامیاب اکټر یاستئ، چې فلم هم ناکامه وي تاسې پکې ډېر کامیابه اوسیږئ. هیله ارزو مو دا درلوده چې کله په افغانستان کې فلم جوړ کړي، لکه د انډیا نه خلک راغلل، امیتابھ بچن هلته راغی او نور اکټران راغلل، هغوی وکولی شول څه ناڅه یو فلم جوړ کړي که حالات ښه و خراب هم. کله ستا په ذهن کې دا ګرځېدلي دي چې کاشکې زه افغانستان ته تللی وای، یا افغانستان کې مې فلمونه جوړ کړي وای، یا د هغوی سره م ګډ کار کړی وای، داسې کوم څه مو په فکر کې ګرځېدل؟ موږ د افغانستان انډسټري او زموږ د پاکستان پښتو انډسټري موږ یو بل نه خبر نو پوه شو که نه. دا پښتو ځکه هلته انډین فلمونه انډیا ډېر چلېدل او هلته انډیا شوټینګونه شوي وو افغانستان، او زموږ سورسز دومره نه وو د پښتو هغه زمانه کې. مونږ به چې د پاکستان کې نادرن ایریا ډېر ښایسته ده، ناران، کاغان، سوات، سویزرلینډ دی پوره. نو اکثر ول د شوټینګز کېدو. نو افغانستان ته خدا دی چې بیا چې کله کلاو شو نو بیا د خلکو رجحان و، خو هغه به ډېره لږه موده پورې کلاو شو، بیا فلمان بند شول دلته. مونږ ته هم ډېر افسوس دی، زموږ ډېر ښه مارکېټ و کابل افغانستان. نو داسې بیا څه دغه ونه شو. بیا موږ هم چې دی هغه ښه آرټسټان هم لاړل، ختم شول، ډایرکټران هم ختم شول. نو بیا چې داسې مرسته ونه کړه چې یاره ښه فلم جوړ کړو، کمباینډ پروډکشن یې. یعنې پښتنو کې داسې یو څوک پیدا نه شو چې هغوی صرف د پیسو د طرف نه یو مرسته وکړي چې یو ښه سټنډرډ فلم یو شی جوړ شي، او پښتانه هم نه ګوري که ما خپل فلم جوړ کړی په 1978 کې انګلند کې. ما ټول پښتانه بوتلی و، هغې نوم و پښتون په ولایت کې، او اردو کې د هغې نوم و کالا دنده ګورلو. پښتون په ولایت کې ډېر ښه چلېدلی و، اردو کې دومره نو چلېدلی. نو ما سره پیسې وې نو ما فلم جوړ کړو. ما پروګرام ما یو فلم په دغه کې دوبۍ کې جوړ کړی، پښتون په دوبۍ کې. موږ د پښتنو ډېر خدمت کړی، که هغه افغانستان پښتانه دي که هغه د پاکستان پښتانه دي. نو ما خو خپل ډېر کوشش کړو، او ما ته خو ټاپ هنرمندو به وایي چې یاره مونږ ځان سره بوځه لندن ته یا دوبۍ ته. ما یې نه به وایي زه پښتن بدر صاحب و نعمت په دا خلکو ما بوتلل. ما د خپل طرف ښه کوشش کړی دی او ښکلي فلمان ما جوړ کړي دي ماشاءالله. خو بس افسوس دا دی چې افغانستان کې مو جوړ نه کړو پکارو. د افغانستان حال راته وایي، افغانستان کې طالبانو سینما بندي کړي دي، یا مثلا میوزیک هم تر یوه حده پورې بند دی، په عام محضر کې دا شیان بند دي. تاسو څه فکر کوئ سینما په یو ټولنه کې څومره مهمه ده چې وي یا نه وي، یا شتون یا نه شتوني؟ ځکه تاسو د دغه برخې په پښتو فلم کې زه فکر نه کوم د تاسې تر کچه یو سینیر بل څوک مونږ ولرو.
یره زه خو چاته دغه نه ورکوم خو دا ده چې د پښتنو کلچر کې دا شی لغونه خلک نه مني کنه هغه لندن کې موږ شوټینګ کول خپل فلم دغه پښتون په ولایت کې نو فیروز خان او امجد خان ته شوټینګ کولو قرباني نو هایټ پارک کې موږ هم ورالو نو دغه امجد خان دا شناست نو زه ورالم وته ما السلام علیکم پښتو مې سم پښتو او پښتون پښتو وي نو ما تیار مونږ هم دا کار کوو خو بیا پاسه دوی عزت راکو کې ناستو په ودې کې چې دی بیا فیروز خان رالو هم پښتونو ګوچ هغه ته پښتون ورتله نو امجد وته بای دام زمونږ بای بندي دی هم فلم اکټر دی کنه اسف خان او دا بیا هغه یو ماوري دي بدر منیر اسف خان نو بیا هغه یو کیسو کې یار موږ افغانستان ته تلو درمات ما شوټینګ تا نو زه یو هفته لیټ لاړم ما مانلی او زه په کابل ایرپورټ چې کوشو نو چې ایرپورټ نه راوتو نو اناونسمنت وکړو چې کنجران هندي آمدن چې کنجران یعنی چې کنجران یار موږ ته ما مانلی ما ته وکړو چې دا دای سو وې ما موږ هم په فرنټیر کې خلک کنجران یې زمونږ د پښتنو سوچ بوج او سم هغه په خوانې دی کنه هغه دا فاین آرټ دی دا خو فن دی کنه بالکل الله تعالی خپل ډیر لوی فنکار دی دنیا ته تو ګور دا علم دی دا فن دی ټول لوی او زنه پیغام آصف خان صاحب دا خبر وتر کومه هدا پوری رښتیا وي چې په لاس سپیکر کې یو چا داسې خبره کړې تاسو مخکې یادونه وکړه تاسو جلال آباد ته لاړې او خلکو تاسو د روټي پیسې ورکړلې دغه افغانستان فلمونه تاسو لیدلې دي د کونډې زوی ناوي یا مثلا یو فارسی کې موږ یو فلم لرو مرداره قولس ناوي مکتلې ناوي پټي ما کتلې ناوي او خ فلمو او دغه په افغانستان کې هغه وخت کې سینما ډیره د حکومت د کنټرول لاندې او حکومت په فند ورکو تاسو په دې باور یاست چې سینما آزاد خده ک د حکومت طرف نه چې سکرپټ وکتل شي د پیسې ورکړي په دې باندې بایډینګ نه دغه بندش نه دی پکار وایي سینما آزاد پکار ده انټرټینمنت دی چې د موږ په افغانستان او پاکستان کې سینما ختم شون فرسټریشن زیات شو خلکو کې کنه خلک ډېر فناټیک شول هغه به دا شنو چې چا مزدوري ونه وکړي پیسې به نه خو دوانې اتانې و نو سینما ته بلاړل فلم یو کته نو خوشحال وشول کنه نو بار بچرو ته نو سنا سره غم به کمو چې کور ته لاړ نو اوس فلمونه نشته بالکل زموږ دواړه ملکونه تقریبا د پښتنو ډېر افسوس کوم چې سینما پکې ختم شو اوس په څه کار باندې بوخته اوس هم فلم سره اړیکې لري ارباز خان خو لګیا دی ارباز خان ځان ته یو سٹار دی تاسو ځان ته ارباز خان پرون فون کړو شوټینګ کول ریکارډینګ ناران کې بالاکوټ ناران نو اختر ته جوړیږي اختر په اختر دوه درې فلمان جوړیږي یا خو یو زمانہ رااله چې اردو نم زیات 57 58 فلمونه پر ایئر یعنی یو کال کې موږ جوړو 50 فلمونه په یو کال کې پښتو جوړیږي پښتو ټاپ کې هغه وخت کې یې پنجابیان اردو ولا نو هغه وخت کې تاسو اردو فلمونو کې کار کوو پنجابي فلمونو کې تاسو کار کړی ما 150 فلمونه کړی دي سل یو نیم سل فلمونه یو نیم سو پنجابي کړی داسې چې 300-400 پښتو کړی نو تقریبا 750-800 فلمونه ما کړی خاطر 400 پښتو اول خایدا ابجیکشن کولو چې دا پټان دی د اردو ویل شي کنه ماړ کې ما تاسو یو ځل ماواله نو پښتون بیا چې کار کوي نو پورا کار کوي نو هغه بیا شمی مہاراج سوهاگ کې واغشتم 1971 کې ندیم سے په کې زیا محدین سے شمی مہاراج خود هغه پروډوسر هم و هغه کې ما ویلن رول کړو دا فلم بالکل فلاپ ہو اور ماں پا کے ایوارڈ واغشتو بالکل ماں پا کے دا اردو ہوئی چاہے ہوئے لیکن میں پٹھان یا انگلش بولتے ہیں تو ایسا بولتے ہیں کہ اگر وہاں صرف انگریزان ہوئی گی انگریزان ہوئی بالکل اس سنگا دی پا خیبر پختونخوا کے دا حالاتو نا دا فلم نا دا سینما نا دا دی چه حالات دی سنگا دی نو سینماگانی خود فرنٹیر کے 100-150 سینما ہو شپږ مردان کې وي کوهاټ کې وي بنو کې ټول ختم شول اوس دوه درې سینماګانې پیښور کې دي نو هغه سینماونه فلمونه جوړوي نور څوک نه جوړوي پوره سینماګانې ختم شو سینما سیستم الان کې پوره ورلد کې سینماګانې شته دي انګلند امریکا کې هر ځای فلم خپل یو مزه د سینما کې په ټي وي کې هغه مزه د فلم نه راځي کوم چې په وایډ سکرین باندې نو الته خو ختم شو دا کار ختم شو ما تاسو اختر په اختر
بس یو فلم دوه جوړي یعنی دا د سینما چې ختم شو د پښتو سینما چې ختم شو د دې غټ علت په څه کې دی ولې داسې وشول چې مثلا په ټول نړۍ کې سینما چلیږي ولې د پښتو سینما بند ده د کې مقصر څوک دي او د حالات ولې داسې شول ګوره په دنیا کې ایمن ایست پاکستان کې حکومت چې ډېر مرسته کوي فلمانو والا سره پروډوسر سره په کابل کې حکومت چرته چا پروډوسر سره هیلپ نه دی کړی دغه شان زموږ په پاکستان کې انډسټری ریکګنایز نه ده اوسه پورې چې څه خلک کوي په خپله کوي یا فلم والا دي یا آوټسایډر څوک راشي فلمونه جوړ کړي تر څو پورې چې یو کار کې حکومت انټرسټډ نه کنا کار نه چلی اوس بجټونه دی اناونس کول فلم ته پکې چې بجټ حکومت ورکړي خو بیا به مغه تاسو مخکې ویل چې باید سینما آزاد وي چې آزاد وي خو نو بیا بجټ نه غواړي که حکومت ورته پیسې ورکړي نو حکومت چې څه لیکي هغه به وایي او دا چې موږ سره هنرمند کمې نشته دی ماشاءالله خو اوس هم چاته ښه پیسې ملاو شوې که نه ایون افغانستان کې ډېر ښه هنرمند دي ځال ته هغه سندرې اورم غانې که نه ډېر مزیدار اوازونه دي میوزیک د تاسو افغانستان ډېر ښه دی زمونږ د فرنټیر رفیق شینواری زبردست میوزیک ډایرکټر رادت حسین او ګلنار بیگم سنگر او کشور سلطان اپا خیال محمد داسې تاسو محمد ظاهر او نور احمد ظاهر ورډه خپل आवाज او هغه سره زموږ راوښه خاطر سه احمد ظاهر سره لیدلی او لیدلم نو زمونږ په پښتون خو ورې چانه کم نه دي ټیک ته زمونږ واړه ملکو پښتون خیبر پښتونخوا موري کې غونډه دغه افغانستان خو دا چې بیا کار کوي د تاسو رفیق غزنوي ایون د آرټستان ټول فیروز خان د مشران هم د افغانستانو حجین د پیښور نیکه د افغانستانو ما و سرټیفیکیټ کې اوس هم شته د افغان قوم افغان ټول افغان یو کنه موږ راغلي افغانستان فور فادر نو افغانستان خو میوزیک ډېر ښکلی دی او ما غناوی کتل او فلم هم هغه تجربه خو ما تاسو د افغان یادونه وکوله په دې پښتنو سیمو کې د نن سبا زنه پیغام څه به کومه پارټي سره تعلق لري غیبان زنه پیغام په دې پښتونخوا کې په دې سیمو کې د اوس حالات په اړه کې کاستاسه خپل اندېښنې وي راته وي چې زموږ سیاست سره د فلم اکټر چې سیاست سره وکړ نه هغه پورا عوامي خلک کنه جی بالکل او عوام نفرت خو نه کوي ځانته چې فلانی پارټي کې پته نشي عوام کم پارټي کې اوس یو پارټي دا هغه کې جے پارټي او جے دا کومه پارټي دا پاکستان کې دا د ته پنجابي کې جړه جته چې چاو غټل زاغه پټه خاطر چاو غټل خډیر نو د حالات په مطابق مڅراته ونه ویل چې په د خیبر پښتونخوا کې په د پښتنو سیمو کې یا کوم مثلا خو بلوچستان خو ته مونږ لاړ شو دلته د حالات رو خرابېږي د پاره کې تاسو کوم اندېښنه نه لرئ یره خو تقریبا دومره نیوز میوزیم نو ګورم ورځکه حالات دي خراب دي نو زموږ دعا ده چې دواړو ملکونو ته د خدای خیر کی او پدې کې پته نشته څه کوي زه دومره نه پوهېږم په سیاست کې نه ما خدا دې چې ملک ته دواړه زموږ ملک ته چې افغانستان دی که پاکستان دی والله دې دا آباد ساتي زه خفه کېږم پې زموږ ټول مصیبتونه په افغانستان دي یا په پښتونخوا کې دي خیر کنه جی چې څومره ظلمونه زیاتې کېږي نو الله دې بس خیر کوي ورته نو اوس ستاسو مشوره خلکو ته څه دی چې اوس نوې سینما ته راځي یا فلم جوړوي په ځانګړي ډول پښتو فلم چې جوړوي ستاسو مشوره خلکو ته څه دی څه کول پکار دي تاسو دومره عمر په سینما کې کار وکړ تاسو ډیر شیان زده کړل دا وایي ته ستاسو مشورې څه وي یره جی زما مشوره خدا ده چې دې کار نو ما خلی د فلم کنه ټي وي بیا هم چلیږي فلم خو بالکل نشته مونږ ګولډن پیریډ تیر کړی پاکستان فلم انډسټری کې 69 نه تقریبا دا 2000 تک دا 30-40 سال او زه داسې آرټسټ هم چې زه آل راونډر درې څلور فلمه مونږ ماسکو کې کړي استانبول کې کړي انګلند کې کړي جاپان کې کړي نیپال کې کړي بنگلاديش کې کړي دا ټول مونږ ځایونه کتلي دي دا د فلم دی وجه کو پروډکشن وو ما تخیل دی چې انګلند ته لاړم نو و فلمونه لګیلو هغه کې دوه پاکستاني او 15 انډیا هغه پاکستاني خو
هغه خلکو خوښول هغه زمانه کې نو دا ده چې یعنی تاسو وایئ چې نور بس فلم پسې مه ګرځئ یعنی که څوک غواړي چې هغه راشي فلم ستوری شي یا د فلم ډایرکټر شي یا دا شي تاسو نه زه د فیور کنیم یم چې خپل تعلیم تاسو دومره شهرت ته ورسېدئ د سینما نه د فلم نه ټوله نړۍ مو ولیدله ټول خلک تاسو پیژني بېرته هغه وخت نشي راتلی هغه نه بیرته نشي راتلی زما خو دا خیال دی چې نور چرم نشي راتلی چې کوم ګولډن پیریډ موږ تیر کړی دی او اوس زما بچو ته ما ارباز باندې هم زه خفه یم چې دی اوس فلم کې ولیدی خو دا دی چې ښه وخت کې راغلی نو څه ناڅه کار یې وکړو اوس خو نشته که نه اوس خو هلته مطلب نه تاسو ولې نه غواړئ چې مثلا پښتانه د فلم ته رامخه کړي یا د فلم جوړ کړي په دې کې اوس غریبي نشته پیسې نشته که نه کوم بل داسې څه نقص تاسو پکې لیدلی چې تاسو مشوره نه ورکوئ صرف پیسې نشته پیسې پکې نشته زه چې دی اوس فلم کې چې کار کوم ما 300 فلمونه کړي خو ما خپل کور خرچې دپاره کړي که نه کچن چلوم بچي مې سکولونو کې چې دا بیکن هاوس کولو شو نو ما چې دی په ارباز باندې داخله یې دې کې وکړه څومره ښه ایجوکیټډ بچی دی هغه دا خو سید نوري یو ډایرکټر دی ما کور ته چای روټۍ ته راغلو ما راغوښتو دی وکتو یار دی زه یې روغلم ما به یې دلته څه نه ورځي دې که نه مور لوی کړی مونږ خو به اکثر بهر وو کله به کوم نو مونځ اودس کوي او ښه بچی دی وروستیو د خپرونې وروستیو منټس ته یا دقیقو ته را رسېدلي یو په دې 800 فلمونو کې یو دوه فلمونه که ته ووایې چې ستا ډېر زیات خوښ وي هغه به کوم فلمونه وي ستا د فلمونو نه چې د تا د زړه مینه پرې ماته شي مونږ دا دومره فلمونه کړي خو دې دپاره کړي چې الله دې وکړي ټول ښي که نه بېشکه خو ما پکې خپل فلمونه هم ډېر کم کتلي خو زما دغه ډېر فلم خو دیدن بدر منیر صاحب کې زه نوم او بدعمله پښتو کې او بیا ورپسې دا اوربل اقرار دا ښه فلمونه تقریبا او یوسف خان شیربانو ښه فلم نو ټول خو نشو ویلی خو دا یو څو پکې دغه فلمونه و چې ستاسې ډېر خوښ په وروستۍ کې که کوم پیغام لرئ د افغانستان خلکو ته ځکه چې زموږ به ډېر لیدونکي د افغانستان خلک او په ټوله کې پښتانه به وي ستاسې پیغام به ورته څه شی وي چې پیغام دا دی چې زه افغانستان ته تلم نو بارډر کولاو ویزې میزې نه او منځ کې که نه دي ستاسې یو ټایم راغلی نو دومره ښکلی بس زه لاړم روان شوم هغه یو سپایي ما پسې اواز وکړو چې ما ورته وکتل که نه نو اسف خان صاحب ته بیا دننه لاړم د تاسو یو پښتون آی جي و که ډي آی جي و هغه ډېر ریسپیکټ وکړو زمونږ او دومره خوشحاله مونږ دا شی آزاد شو بیا پکې دا سیاسي خلک دي زمونږ خو د دې په مسلو نه پوهېږو دومره خو زه هم چې دا بارډر دې لرې شي او موږ ټول پښتانه د یو شو یو بل سره مینې محبت کې یو ښه سټوډیو موږ پکې فلم کې کار کوو اوس خو زه اولډ رولز کوم که نه او ینګ کابل هیروی پکې هیروینې پکې زموږ دا خواهش دی د پښتو فلمونو نوموتی لوبغاړی ستوری آصف خان صاحب ډېره زیاته مننه چې تشریف مو راوړو راغلی خپرونې ته موږ ته مو وخت راکړو خپل قیمتي وخت تشریف نه مطلب دا دی ما زړه غوښتل چې زه خپل افغان روریانو ته او دوستانو ته مطلب زما دا انټرویو شو زه څنګه دغه کې رالم په بس کې رالم زه د نیویارک نه تا ته پته وټوله ډېره زیاته مننه مهرباني مننه نه دا زمونږ خپل افغانستان هم